تازه منظور پښتین د ګیلمن د غچ اخیستو په اړه څه وویل؟ 11 د اکتوبر به څه وشي؟ پښتانه په کوم خوا روان دي؟ ټول سره همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي چې د ګیلمن او د پښتنو د ټولو شهیدانو د غچ اخیستو لپاره نور د عمل وخت را رسېدلی دی، خو د دغه غچ اخیستلو او تصمیم پر څرنګوالي باید ګډ تصمیم ونیول شي. ښاغلي پښتین خپلو ته څرګندونو کې له ټولو هغو افغانانو مننه کړې چې د لر او بر په ګډون امریکا او اروپا او نورو سیمو کې د ګیلمن وزیر د مړینې له کبله غم شریکي ښودلې ده. پښتین زیاته کړه چې د اکتوبر په 11 نیټه به د قومي عدالت جرګه جوړه شي او په دې کې به د پښتنو ټولو مشرانو سره په ګډه د راتلونکي تګلارې او عمل لپاره ګډ تصمیم ونیول شي. د پښتین په وینا دغه جرګه کې چې تصمیم څومره په لویه کچه او غوره ډول ونیول شي هغومره به د بریالیتوب فرصت هم ډیر وي، او په وینا یې د دې ګډ او تاریخي تصمیم لپاره بل ټولو پښتنو مشرانو نظرونه او د عمل لپاره یې ژمنې واخیستل شي. په ورته وخت کې هغه ګوتڅنډنه وکړه چې دښمن هره شیبه زموږ د پاشلو لپاره کار کوي. موږ او تاسې ټولو ته یو تاریخي مسؤلیت مخې ته پروت دی، نو باید هوښیار واوسو. درنو لیدونکو، تاسو هم خپل نظرونه په کمنټ کې شریک کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شیبې.